نه په یو شپه دا وظیفه وکړه، دغه یو شپه کې به دې تمام مصیبتونه او تکلیفونه ختم شي او څومره مشکلات چې وي هغه تمام مشکلات به رب العالمین ختم کړي. الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، نن درته یو داسې وظیفه درته ښیم، کله چې تاسو دا وظیفه وکړئ او ستاسو څومره مشکلات وي، څومره مصایب وي، څومره تکالیف وي، نو هغه تمام تکالیف، مصیبتونه او ټول مشکلات به رب العالمین ختم کړي. او دا یو عامه وظیفه نه ده، دا د الله یو ډیر خوږ پیغمبر حضرت سیدنا یونس علیه السلام و. یونس علیه السلام باندې یو ډیر لوی مصیبت راغلی و او حضرت سیدنا یونس علیه السلام په هغه مصیبت، په هغه تکلیف او سختۍ په حالت کې، په هغه مشکل حالت کې الله جل جلاله ته په دې کلماتو سره آواز وکړو. الله د دې کلماتو په برکت سره هغه د غلوي غم نه خلاص کړلو. الله جل جلاله خپل فرمایي که زما نبی حضرت یونس علیه السلام د کب په خیټه کې دغه تسبیح نه ویلو، نو دی به تر د قیامته پورې د کب په دې خیټه کې و. د کب دا خیټه به د دپاره بطور جیلخانه، بطور قید به وه. خو چې کله الله جل جلاله ته دغه ذکر شروع وکړو، نو د درو تیارو نه الله تعالی راویسته. یو تیاره دا ده چې د کب د خیټه تیاره وه، دویم نمبر کې د دریاب تیاره وه، او دریم د یو ډېر لوی مصیبت کې د حضرت یونس علیه السلام په یو ډېر لوی چې کوم دی ازمایښت کې او په ډېر لوی امتحان کې چې کوم دی یونس علیه السلام و. لیکن چې کله دا وظیفه شروع کړه، الله جل شانه دغه لوی مصیبت نه خلاص کړلو. تاسو کې هم که چاته یو لوی مصیبت، یو لوی غم، تکلیف او درد رسېدلی وي، یو ډېر سخت مشکل ورته رسېدلی وي او هغه دا وظیفه شروع وکړي، نو انشاءالله چې تمام تکالیف یې رب العالمین ختم کړي. غیبي سبب ورته برابریږي او تکلیفونه به رب العالمین ختموي. د تکلیف د ختمولو، د مشکلاتو د ختمولو، د مصیبتونو د ختمولو دپاره دا وظیفه یو ډېر لوی اثر لري او رب العالمین پکې یو ډېر لوی پاور ښودلی. نو راځئ د وظیفې کولو طریقه درته ښیم. طریقه د وظیفې انتهایي اسانه ده. د وظیفې کولو طریقه دا ده چې یو شپه کې به کښېنې او 1000 مرتبه، زر ځله لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین وظیفه وکړي، او د هغې نه پس به الله جل جلاله ته په سجده باندې فروزي. نو الله جل شانه نه به سوال وکړي، یا الله زما تمام مصیبتونه، زما تمام تکالیف او تمام پریشانۍ او مشکلات زما ختم کړي. انشاءالله دغه یو شپه کې به ستا تمام مصیبتونه، تمام پریشانه او تمام مشکلات به رب العالمین ختم کړي. دا یو ډېره زیاته مفیده وظیفه ده. نو بالکل دا وظیفه تاسو کولی شئ. د دې وظیفې درته مکمل اجازت دی، هر څوک د دې وظیفې نه مکمل فایده اخیستلی شي.